د 10 ګرامه بورې سره خپل ذکر 10 انچه غټ کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو بدل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بګړۍ نشان ووهئ. مننه. د 10 ګرامه بورې سره څنګه کولی شو خپل ذکر 10 انچه غټ کړو؟ که غواړئ چې دغه طریقه عملي کړئ او خپل ذکر قوي کړئ غټ کړئ نو تاسو کولی شئ د بورې څخه استفاده وکړئ. د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. هغه خلک چې په خپل ذکر کې تر خپلې اندازې پورې کموالی ګوري یا وړوکوالی ګوري کولی شي د بورې سره خپل ذکر ته وده ورکړي. تاسو کولی شئ چې خپل ذکر څنګه غټ کړئ. اکثره داسې خلک وي چې کله دوی کوروالی یا سیکس کوي نو د مېرمنې ته سمه خوشحالي نشي ورکولی، یعنې ذکر یې ډېر وړوکی وي، یعنې کموالی پکې وي، د خپلې اندازې پورې ډېر کموالی وي، خو مېرمنه نشي ارضا کولی یا رضا کولی. تاسو کولی شئ چې دغه خپل ذکر په دغه طریقې سره غټ کړئ یا هم قوي کړئ. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د 20 ګرامه څخه تر 30 ګرامه پورې بادام واخلئ او دا میده کړئ. له هغه وروسته تاسو دې ته بوره هم واچوئ. کله مو چې بوره واچوله نو تاسو کولی شئ د هغې په بورې په اندازه یعنې نیمه اندازه تاسو کولی شئ چې عسل یا ګبین هم واچوئ او دا ورسره مکس کړئ. کله مو چې دا مکس کړئ نو تاسو کولی شئ دې سره د زیتونو تیل مکس کړئ، ګډ کړئ. له هغه وروسته بیا چې دا تاسو ګډ کړئ نو تاسو کولی شئ 15 ګرامه یا تر 10 ګرامه پورې وچ ادرک ور واچوئ. که څه هم ادرک ډېر ترخه وي نو 15 ګرامه څخه زیات مه ور اچوئ. کله مو چې 15 ګرامه وچ ادرک ور واچول نو دا به تاسو مکس کړئ، پرېږدئ او بیا به شوده راواخلئ. پاخه شوده دا پاخه شوي وي او هغه ته به دا ټوله جوړه شوې نسخه ور واچوئ. بیا به یې په ګیس کېږدئ او پخه به یې کړئ. تر 4 ساعته پورې به دغه نسخه تاسو پرېږدئ. چې کله 4 ساعته پوره شي نو د سهار له خوا نه یې باید بیا په نهار یې وڅ کړئ. په نهار یې وڅ کړئ، تر 1 هفتې پورې دغه کار وکړئ. صرف 1 هفته دا کار وکړئ، بیا وګورئ که د چا ذکر غټ وي یا وړوکی وي نو داسې زدن به کوي چې سم به ته به د امریکې د روس جنګ دی، داسې جنګ به ورسره کوئ. بیا به هېڅکله هم تاسو داسې خفه کېږئ نه به مایوسه کېږئ او خپل ذکر کې به سم قوت یا قویوالی ګورئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.